السلام علیکم. امید لرم د الله نه ټول په خیر د خیره سره. نن موږ چې کوم دی نو صفدري ماما سره ناست یو او د صفدري ماما دی په ځای کې ناست یو او د مینهوالو ډېر زیات چې کوم دی نو فرمایش و ډېر زیات یې راته وایي چې ورته ماما سره کښېنه او څو خبرې چې موږ سره وکړي موږ سره ګپ ولګوي. الله دې راته ژوندی لري او الله دې ورته نو خپل صحت ورکړي او خدای دې ډېرې خوشحالۍ نصیب کړي. نو صفدري ماما چې دی نو داسې واقعي خو ډېرې شوي دي چې موږ چې ته تللي یو چې ته راغلي یو که نه موږ سره صفدري ماما سره دا ډرامې مامې ډېرې شوي دي. یو کیسه درته چې کوم دی نو وبکړي هغه یو پروګرام د دی تللو او هغې کې چې کوم دی نو دا ځینې لږ سړی چې کوم دی نو هسې وې ځان نه معقول خان جوړ کړي پوه شي که راسته ما چې ټولې وه هغه کونډه بریتونې وه. صفدري ماما څنګه چلو؟ نه هغه خو یاد دی ټوپای ته تللو معراج دی لیاقت یې دا پارټي وه راسره هغه پکې نوم یې د اوس پات شوی دی. الله دې وبخښي. خدای دې وبخښي. نو هغه اوس تماچه رفل باچا صاحب کن تاسو وګرځو ما ولیدل د بچپن نه ماماګانو سره ټولو سره یې ګرځېدلې خو رفل چې خوټي نو دی ډېر نوبناک خو هغه مخامخ اچولی د کیلې ټوپای په سر وروستو شوی چې خلک راغله نو ټېلې ورکوي او یو عزتناک سړي یې ټېله ورکړه چې هغه ووه نو هغه موږ له پوره راورسو موږ خو ته خدای بچ کړو خو هغه تماچه ترې ووته نو ورور یې راغی هغه واخیسته ادې مې د ګریوانه د دې ځای نه ونیسه مې د خرزیه دا ستا ځای ته دا خلک راځي چای اوبه که نه ورکړې د پیړی ځای خو به ورکړې چې نه د پښتو په د شرې خبره نو هغه چې چا وولو هغه یې چپ شو خلک چپ شو ما ته یې ته هم د دی پره شوې او که نه غلطي دې وکړه دا پښتانه دې ووایي دا خبره چې ما ښه وکړه که بده وي بلکل ماما تاړي شو صحیح ده. هغه یاره یې وتړئ بس کډه وتړل دی ته هم وتړل نو دی معراج دې کډه وتړل خلک خفه شول او که نه چې پروګرام خو پاتې شو نو داسې د ربړ ډکه و نو هغې ته دا د کړکونو هغه خوري جاغیني هغې ته یو ګمله جوړه کړې وه نو هغې څخه ودرېد نو زه خو هم ما ته وایي چې راشئ د ګاډي پیسې والئ بس ځئ ګپ پاتې شو هم چې زه لړم نو یاره خلکو اوس غوږي ښه دی ما ته زه ته خو ټرت وکړه نو ړکې وم دا خو ته د جګړې لره او زه سم جلوه کې وم قسم در دې معراج مخکې به درته وایم چې د څنګه وي زه ته خو ټرت وکړه یو جلوه کې ولګېدم ټرت سره دې په هغه جال کې پرېوت درېو کسانو خلاص کړم خنداګانې یې تاړي شو نو ګپ خو چالو شو نو بیا مې دې خیل تپوس وکړو معراج که خلکو خاندل نو خیلم تا ولې خاندل وی قرآن مې وایي ماما خو یې چې زه دې په تش په چاړه ووم نو دغسې وګوره مې ما سره هېڅ ستا دا کې داسې پروګرام دا د صفدري ماما سره ډېرې ښکلې خبرې دي الله دې لري او چې نو ستاسو په خدمت کې یو نغمه هم پېښ کوم